السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وتعالى ملګرو په دې چې جوړ روغ او د صحت او عافیت جامه مو پتن وي. ملګرو په دې ویډیو کې بس تاسو در وښیم تاسو څنګه کولی شئ خپل هغه نمبرونه چې تاسو څخه پاک سوي اوسي هغې بیرته راوګرځوئ، یعنې هغې بیرته پیدا کړئ. نو ملګرو ویډیو تر پای پورې وګورئ او همدغه رنګه که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ او همدغه رنګه دغه ویډیو د نورو ملګرو سره حتمي شریک کړئ. ملګرو ځو ویډیو شروع کوو. د ویډیو د شروع کېدو مخکې ملګرو باید تاسو ته کانټاکټس ریکاوري په نامه یو اپلیکیشن دغه تاسو ته باید موبایل کې نصب اوسي، یعنې دغه ډاونلوډ کړئ. چې کله مو ډاونلوډ کړئ ملګرو راځو په ریکاور کانټاکټس باندې کلیک کوو. دلته ملګرو ګورئ دا ټوله هغه شمیرې چې زما څخه پاک سوي او همدغه رنګه هغه شمیرې چې اوس ما په موبایل کې ذخیره دي هغه ټوله دلته درښیي. نو ملګرو موږ اوس څه وپوهېږو چې کومه شمیره زموږ څخه پاکه سوې ده، یعنې دلته آیا واقعا برته هغه شمیره چې زموږ څخه پاکه سوې اوسي دلته یې ښیي که نه. راځو دا کار به عملي تاسو ته اجرا کړم. راځو خپل په نمبرو کې ګورئ ملګرو دغه لومړی نمبر د ایر منصور دغه به زه اوس پاک کړم، یعنې حذف یې به کړم. دا مې ډیلیټ کړئ. ګوره ملګرو دا مې ډیلیټ کړئ. ښه اوس ځم په هغه برنامې کې ګورم آیا دغه ډیلیټ شوی نمبر وري هم شته که نه شته. نو راځم کانټاکټس ریکاوري ته راځو کښته هغه شماره باید پیدا کړو دیر منصور. ګورئ دغه ملګرو دا هغه شماره و چې ما دا اوس پاکه کړم دغه. نو که وغواړم دغه بیرته راوګرځوم او بیرته یې خپل په نمبرونو کې ذخیره کړم نو په ریکاور باندې کلیک کوم او دلته پر سیف باندې کلیک کوئ. دغه شمیره بیرته په اتومات توګه ذخیره کیږي په موبایل کې. نو همدغه رنګه ملګرو که نور شمیرې ستاسو څخه پاک سوي دلته کولی سئ هغې پیدا کړئ او ورباندې په ریکاور باندې کلیک وکړئ. ریکاور باندې چې مو کلیک وکړئ او وروسته بیا برته ریکاور وای بیا سیف وای هغه شمیره به برته ذخیره سي. ملګرو دا وه زموږ د نن ویډیو. نو هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښ شوي اوسي او همدغه رنګه دغه ویډیو لایک کړئ. درسره تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.